سلامونه ملګرو، خدای وکړو جوړ او د سخت کالي به مو پرتن وي. خوږه دوستانو، نن یو ځل بیا زه تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. ویډیو د دې اړوند ده چې څنګه کولی شو موږ پر فیسبوک کې خپل د فیسبوک پیج ډیلیټ کړو. یعنې زیاتره ملګري دغه ستونزه لري، کله چې دوی فیسبوک پیجونه جوړ کړي یا غلط ترې جوړ شي یا څه بله ستونزه وي یا دوی غواړي ځینې پیجونه ډیلیټ کړي، نو دوی هغه نشي کولی چې ډیلیټ یې کړي. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې څنګه یې تاسو ډیلیټ کړئ. تاسو به خپل فیسبوک ته راشئ. کله چې خپل فیسبوک ته راغلی، دلته دغه 3 لاینز ګورئ، خپل پروفایل خواته به راشئ. د هغې وروسته دلته لاندې به راشئ، سیټینګ ان پرایوسي به پیدا کړئ. بیا به په سیټینګز پرایوسي باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته به سیټینګز پیدا کړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، د هغې وروسته به تاسو لاندې راشئ. یو آپشن درته راځي اکسس ان کنټرول، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، تاسو وګورئ یو ډي اکټیویټ پیج دی، یعنې دغه پیج ډي اکټیویټ یا غیر فعال کیږي، بل ان پبلش دی، یعنې د پبلش په نه یو بل ډیلیټ پیج دی. ډیلیټ پیج باندې به کلیک وکړئ، کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، دلته به تاسو یو ریزن مقصد ورته انتخاب کړئ. زه وایم چې آی سپینډ ټو مچ ټایم آن فیسبوک، په دې باندې به کلیک وکړئ. کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړ، دلته تاسو ته وایي بیفور یو ډیلیټ سیو پوسټ ان یور ارچیو ډاونلوډ انفارمیشن. تاسو له دې تیر شئ، دلته یوازې په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د همدغه اکاونټ پاسورډ، په کوم اکاونټ کې مو چې پیج دی، همغه اکاونټ پاسورډ به دلته ورکړئ. زه دلته پاسورډ ورکوم، نو ما دلته پاسورډ د دې اکاونټ ورکړ. ماته دا صفحه راغله، دلته ډیلیټ پیج باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ډیلیټ پیج باندې کلیک وکړ، دلته به لږ شان انتظار شئ. ستاسو پیج څنګه شو اوس د دې سره ډیلیټ شو، په اتومات ډول ختم شو. تاسو څنګه کوئ، د هغې وروسته به ستاسو پیج پر همدغه ځای ختم شي. نو تاسو کولی شئ چې په دې طریقې سره په اسانۍ سره خپل پیج ډیلیټ کړئ. تر بل ویډیو مو پوره وسپارم. الله په امان کې شي. ښه وختونه.